دا نهر ورځ نهر ورځ د محرم لسم راځي، دا شوري لسم، دا نهر ورځ دې کې بس حضور پاک فرمایي چې دا بهتره میاشت د رمضان نه پس دا میاشت یو شو. دویم څه دي؟ دویم دا دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې پر ورځ 4 روژه ونیوله د یو کال تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف یکفر الله عنه السنه چې کوم قبلها مخکې کال دی د یو کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي د یو کال. روژه به نیسي انشاءالله. دا د عاشورې ورځ مخکې روژه فرض وه، خو چې د رمضان روژې فرض شوې نو فرضیت منسوخ دی او استحباب و مسنونیت یې اوس هم شته، مستحب. او حضور پاک همیشه د عاشورې روژه نیولې صرف دونه یې فرمایلي لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، که آینده کال ته پاتې شم نهمه به ورسره نیسم. نو زموږ علما لیکي که یوازې لسمه څوک نیسي هم جایزه ده، خو ناغوره ده، مکروه تنزیهي ورته حرام نه ده، ځکه حضور پاک ټول عمر یو عمل کړی هغې ته حرام نه شوی، او حضور پاک خو تمنا کړې ده وایي که آینده کال پاتې شم نهمه به نیسم. دا نه چې ګنې یوازې لسمه کې ګناه ده، مکروه تنزیهي یعنې ناغوره ده. بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي دواړه ورځې، او که نهمه نی لسمه یو لسمه ونیسه. زموږ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي وایي بهتره دا ده چې 3 ورځې روژې ونیسي، نهمه لسمه یو لسمه. هغې نه لاندې بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي، هغې نه لاندې دا ده چې لسمه او یو لسمه ونیسي، هغې نه لاندې دا ده چې یوازې لسمه ونیسي. نو کوشش وکړئ د حضور پاک ارمان او تمنا دا وه و هغې کال ته پاتې نه شو چې وایي نهمه به ورسره نیسم. نو څو ورځې روژې به نیسئ که خیر انشاءالله، نهمه او لسمه، یعنې د ګل د ورځې او د نهر ورځې راتلونکې. په دې لکه تاسو ته ویم او زنانو ته دا خبره ورسوئ، زنانه په دې سیزونو کې په دې روژو کې او په دې نیکو اعمالو کې تکړه دي. دا دوشي. دریم بس کوم، دریم یو حدیث دی وان کان فیه کلام، حدیث ته کمزور دی لیکن فضائلو کې زموږ علما وایي چې حدیث کمزور ضعیف حدیث پیدا ورکړي. ادا چې حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، چې چا د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ کوم د سره نفقې دی ورکوي، په هغې له فراخه روزي ورکړه، ټول کال به الله پاک دله فراخه روزي ورکړي. نو په کور کې تا سره ښځه ده، لونه دي او بچي دي، نوکران دي، همسایهګان وغیره، دې له په عاشورې په ورځ فراخه روزي ورکړي او تاسو به که خیرې د قربانۍ غوښې سنبال کړي انشاءالله. ما ته پته فرجونه ډک دي، ډک هم کاڼې کړي دي، کاڼې کړي او دې ورځو او خلکو پکې قسم خبرې رسېږي. ما ته چا وایي چې باندې خلک وایي چې د عاشورې په ورځ به د قربانۍ غوښې بچې وله ورکړې، مې دا د نوې فارموله راوویسته. قربانۍ غوښې خو بهتره دا ده چې 3 ځایه کې، یو ځای په خپله وخورې، یو ځای رشته دارانو له، یو ځای فقیرانو له. که ساتي ګناه پکې نشته. ولې؟ ثابت دی، حدیث کې ثابت دی چې صحابه به د قربانۍ غوښې وچولې، او چې وچوي یې میاشت په 2 میاشتې پسې خوري. هغه زمانه کې وچولو او دې زمانه کې خدای فرجونه درکړي، هغه مې مکو بجلی پورې ټولوالی یې پاړومبورو کې به اورېدلې وایي چې ځینې خلکو فرجونه نه کړل، دې کې به بجلي ده، وایي دې خلکو به 15 شپېته ډالۍ کړل، دې ویډیو معنا پسې کول او هغه ټولې غوښې دغه ته غورځولې دي مکبانو مایانو ته. بهر کې که چا غوښه ایښودي ګناه پکې نشته، ګناه پکې نشته، صحابه وچول کړې ده غوښه. نو دغه ورځ په لسمه ورځ د عاشورې لسمه ورځ ده، نو په خپل اهل و عیال فراخه روزي ورکړئ، ډېره ورکړئ، ښکلې ورکړئ،
فروټ په وخورئ نو الله به کال درته روزي فراخه کړي. هلکه د دې حدیث نه د اکثر طالبانو د مسایل مستنبطه د دې حدیث نه فایدې راوباسه. د دې حدیث نه دا فایده طالبانو ته وایم ویم ګورې دې یو فایده دا ده که بچو له دې فراخه روزي ورکړه نو خدای به دې مالدار لکه چې ټول کال خدای فراخه روزي درکوي نو خدای به دې مالدار کړي. او حضرت سفیان چې د حدیث راویلي هغه وایي ما پیغام وکړ وایي چې حضور پاک فرمایي اقسم خبره ومنته. لیکن یو دویمه خبره دې څه معلومېږي ادا چې خدای پاک به دې آینده کال محرم ته رسوي وجني به دې نه مړکېږي به نه. ولې چې رزق در باندې خدای پراخه کوي خو په دنیا کې پراخه کوي دا نه چې تا قبر نه بوځي. نو چې حضور پاک فرمایي چې یو راتلونکي کال به د روزي پراخه کړم راتلونکي سایر باقي کال به روزي پراخه کړم نو ژوند خدای درکوي. طالبانو ته دا ټکي وایم د دې نه دا معلومېږي چې خدای به ژوند هم درکوي خدای به دې وجنې نه ژوند به درکوي. نو خپل بچو ښځه او وړوله ښه ښکلې فراخه روزي ورکړه. دا نه چې کټوۍ کې غوښه پخه کړې او د کټوۍ په غاړه کښېنې او بوټي ته راوباسې او خورې بوټي راوباسې او خورې او ښوروا پاتې چې ورته راشه مردارې دا په دې بچو دې ښه امین دا لوبې کوي امین دا لوبې کوي ښه چې دې وخورې هغه چې نواړه بوټي بوټي پاتې شي هغه کور بیبي ته ورور ته وي دا تاسو خورئ ښه شی ورپاندې خورئ که خیر انشاءالله او انشاءالله. او باقي د عاشورې متعلق څه خبرې تللې دي خبره د آینده جمعه